د هغې نه بعد یو خور سوال کړی دی، ناشنا سوال یې کړی دی، وایي زه سوال زما وایي دا دی چې یو څو کاله مخکې زما پلار وفات شوی دی، بیا په هغې پسې لږ وخت بعد زما خاوند وفات شوی دی او مړ شوی دی، او په ډېر کم عمر کې ما د هغه سره واده کړی، اوس هم زما عمر ډېر کم دی، او د دوی سره وایي د الله دپاره زما محبت و د خاوند سره او د پلار سره، ځکه چې ټول ډېر نیکان خلک وو. اوس سوال وي زما دا دی، زما دپاره وایي دا جایز دي چې زه دا ووایم چې زه واده نه کوم، یعنې واده کېږم نه بل چاته، او وایي زه صبر کولی شم په دې دنیا کې داسې وخت تېرولی شم، خو د دې دپاره چې دقه خاوند الله ماله په جنت کې راکړي، ځکه چې ډېر دینداره سړی و. نو زما دا اراده ده چې زه صبر کوم چې دغه دینداره خاوند راته میلاو شي، ځکه چې د هغه سره وایي ما لږ ژوند تېر کړی، خو انتهایي دینداره او الله والا انسان، نو زه غواړم چې د هغه سره ژوند تېر کړم، او دا مې سوچ دی چې د ده نه غوره بل څوک نه میلاویږي ما ته، د ده په شان دینداره او د ده نه زیات دینداره دا ما ته څوک نشي میلاویلی. نو تاسو څه وایئ دې باره کې؟ الجواب، اولنۍ خبره خو موږ دې خور ته دا کوو چې الله دې د دوی والد صاحب او د دوی خاوند چې کوم و ټول الله وبخي، او دنیا د امتحاناتو ځای دی. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله وی لازم به سخت راځي، لازم به راځي الله وی، نو چې الله وی لازم به راځي نو دا سختي به لازم په موږ راځي، په دې کې به صبر کوو. دویم د دې خور صفت هم کول پکار دي چې داسې الحمدلله دینداره زنانه او دینداره خویندې میندې لوڼه شتي په دې معاشره کې الحمدلله، چې صرف دې دپاره دا ټول ژوند بغیر خاونده تېروي چې دغه دینداره سړی ورته په جنت کې میلاو شي. او دا چې ګوره کله ته دینداره وي که نه او اخلاق دې ښایسته وو نو ښځه به درنه متاثره. ښځه ګوره پیسو ته نه ګوري، ها ښځه چېرته پیسو ته نه ګوري، او نه ښځه ګوره شکل او بدن ته ګوري، ښځه چې ګوري هغه اخلاق او کردار او دیندارۍ ته ګوري. د 11 زنانو قصه ما بیان کړې وه که چې عایشه رضی الله عنها سره هغه زنانه راجمع شوي او هر یو د خپل خاوند کیسه کوله، چا یې ښه بیانول چا یې بد بیانول. څومره زنانو چې بد بیان کړي د خپلو خاوندانو، یوې پکې هم دا نه دي ویلي چې زما خاوند غریب دی، یوې هم دا نه دي ویلي چې زما خاوند تور رنګی دی یا چیت دی یا بدرنګه دی یا ډېر موټا دی او یا ډېر نری دی او یا ډېر زیات دنګ دی، یوې ښځې هم دا نه دي ویلي. هر یوې چې سر ټکولی د خاوند د خوی نه سر ټکولی. د زنانه زړه که ګټل غواړي په دیندارۍ ګټلی کېږي، په ښایسته کردار په درون خوی ګټلی کېږي، چې کور کې ته یې هغو ته پته یي محسوسوي چې او یو درون او عظیم انسان په دې کور کې دی. ښځه ګوره په مال نه راټینګېږي چې یو سړی وایي چې زه به خرچې ډېرې کوم، او یا یو سړی وایي چې ښایسته یم ډېر، نو ښایسته یې خپل ښایست په جیب کې کېد. ښځه ستا په ښایست څه کوي چې خوی دی نه یي او کردار دی نه یي او دینداري ده پکې نه. نو دې زنانه ته موږ دا وایو چې ته چې دینداره سړي باندې دومره مینه نو انشاءالله پتا کې لوی خیر دی، او الله دې د دې او زموږ د نورو خویندو میندو لوڼو د ټولو دې الله حفاظت وکړي. ها وایي د دې دپاره ناست یم چې دا خاوند په جنت کې ماته میلاو شي. د علماو په دې مسله کې اختلاف دی، موږ څو ځایونو کې په تفصیل کړی چې یو زنانه چې ډېرو خاوندانو ته واده شوي، یعنی یا یو طلاق کړي یا ترې مړ شوی بیا بل، او یا هغه طلاق کړی یا ترې مړ شوی بیا بل، او داسې دا به په جنت کې د چا سره وي. نو بعضو علماو خو دا وایي چې دې ته به اختیار ورکړی کېږي، یو قول دا دی چې دا کم یې غوره کوي. بعض علما دا وایي چې د چا اخلاق ښایسته دي د هغه سره به وي، که چېرته را ټول جنت ته لاړ شي دا سوال هله جوړېږي.
دریم قول او دا راجح دی او په دې باندې ښه صحیح دلایل دي چې دا به د هغه چا سره وي چې د چا په نکاح کې اخرنۍ وه، د هغه سړی چې جنت ته لاړله، خو دا مسله حل شو. دویمه دا چې یو سړی مسلمان یو عاقل یو پوهی، هغه لازم د ځان دپاره د رشتې دپاره به ښه انسان غوره کوي. لکه څنګه چې دا خور وي چې زما زوړ خاوند ډېر ښه سړی و او زه دا یعنی نه منم چې د ده په شان خاوند ما ته بل میلاو شي. دا راځي د زنانو په ذهن کې، لکه ام سلمه رضی الله عنها روایت ابلو زمونږ بیان کوو مشکات کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل انا لله و انا الیه راجعون وایه او دا وایه اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. یا الله دې ابو سلمه نه غوره راکړي. وی به وي چې ای المسلمین خیر من ابي سلمه، نو د ابو سلمه نه غوره څوک دی چې الله مې ماله راکړي، الله ولا غوره ورکو. نو دې خور ته موږ دا وایو ته دقه دعا وغواړه، الله به د هغه خاوند نه غوره درکړي. دغه شان بغیر د واده نه ژوند تېرول دې ورته موږ نصیحت نه کوو او نه دا ښه کار دی، ځکه چې عمر کم دی، فتنې ډېرې دي او هر طرف نه خصوصا نن سبا دا نیټ او ټکنالوجي دا اسمان سره خبرې کوي او فتنې ډېرې. اکثر زنانه چې داسې ناستې کور کې دا به ښه پاکه زنانه وي، خو بعض ذلیله او بعض بیماران هغوی چې څو پورې په ښځو بهتانونه نه یې لګولي نو هغوی وخت نه پاس کېږي، نو داسې زنانه باندې کله ناکله دا قسمه بهتانونه ولګي. نو ځکه موږ دې خور ته دا وایو چې که ته دا وایې چې زه واده نه کوم او داسې به ناست یم، نو شریعت دا کار نه خوښوي. شریعت دا وایي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ټولو ځوانانو ته دا ویلي دي، وایي تاسو کې چې څوک د واده طاقت لري واده وکړئ، ځکه چې دې سره به ستاسو عورت په حفاظت کړي. نو شریعت دا خوښوي چې یو هلک دې واده وکړي او جنۍ دې واده شي، چې د دې زنانه د عورت حفاظت وشي او د هلک د عورت هم حفاظت وشي. دې خور ته موږ دا وایو که چېرته څوک د پسې راشي او دینداره او ته د دیندارۍ او د اخلاقو نه راځي، نو د هغه سره نکاح ته غاړه کېږده او په دې کې هېڅ سوچ مه کوه. که ته د یو ښه سړي سره واده وکړې، یو کور به د دې خور د لاسه آباد شي او بچي به پیدا شي، هغوی به د اسلام خدمت وکړي، د هغوی نه به الله غټ انسانان جوړ کړي، نو اجر او اجر دی. او داسې کېناسته چې زه د ټول عمر به دقه شان تېروم، شریعت دا کار نه خوښوي. ځکه چې نن سبا د اوس یو زنانه داسې چې لا عمر یې ډېر تېر کړی او هغه دا وایي زه خاوند بس ناسته به یم او بچي مې دي او هغو ته به یم. نو چې د زنانه واده شوه او خاوند یې مړ شو او بچي یې نشته او هغه پېغله جنۍ ته شان پاتې شو، ټول عمر داسې تېرول. موږ دا نه وایو چې دا زنانه به خراب وي، خو فتنې ډېرې دي او شریعت دا وایي چې د خپلو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. الله وایي دې زنانو ته ووایه پیغمبره چې د سترګو حفاظت دې کوي او د خپلو عورتونو حفاظت دې وکړي. او د عورتونو حفاظت هغه په څه سره کېږي؟ هغه په نکاح سره کېږي. د عورتونو حفاظت هغه په نکاح سره کېږي.